د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په ښکلي نوم معززو لیدونکو تمه ده تاسو ټول به روغ جوړ وئ. دوستانو ازادۍ مینه هغه چې د ښکلاګانو صفت کیږي نه یوازې د خوست په سطحه بلکې د ټول افغانستان په سطحه خو که تاسو بیا په دې خبر شئ چې تقریبا له اوس څخه نیمه ګنټه مخکې دلته د یوې ماشومې ژوند تقریبا د اخیستو په حال کې دی او که په لنډ ډول داسې ووایم چې اوس هم هغه په روغتون کې د مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان ده. معززو ټول مطلب مې دا دی چې په دغه څلور لارې باندې چې زیات خلک تګ راتګ کوي البته موټر او د هغې لامل هم دا دی چې دغه ځای ښکلی دی نو دې دپاره دا د خوست لپاره یوه لنډه لاره ده خو دلته په دغه څلور لارې باندې د یو ځل چیک پوینټونه یا جمپونه جوړ شوي ول خو د ځینو خلکو یا د ځینو کړیو لخوا هغه بیرته وران شوي دي او دلیل هم نه دی روښانه او د سیمو د خلکو په وینا د دغه ځای دوکاندارانو په وینا چې هغه جمپونه د دغه خلکو په مالي لګښت او په خپل شخصي جیب باندې جوړ شوي وو خو هغه بیرته وران شوي دي. نو دلته تقریبا زیاتې پیښې کیږي ترافیکي پیښې او د ډیرو ماشومانو غوندې ژوند اخیستل کیږي نو د ټولو خلکو هیله دا ده چې که دلته دولت او یا حکومت دلته جمپونه نه جوړوي نو هغه جمپونه چې موږ په شخصي لګښت باندې جوړوو هغه جمپونه خو باید دلته پاتې شي تر څو د زیاتو پیښو د تکرار مخنیوی وشي. او همداشان دوستانو هغه ځای که تاسو وګورئ دلته د یو خصوصي ښوونځی دی او په دغه څنګ کې بیا د نجونو مکتب دی او دلته که وګورئ تقریبا هر سهار په زرګونو زده کوونکي راځي دلته ازموینه ورکوي نو دې دپاره هم ستونزه وي تر څو هغه موټر چې په سرعت سره ځي دوی نشي کولی چې په اسانه له سړک څخه تیر شي. دوستانو له موږ سره پاتې شئ موږ به د دغه سیمې ځوانان او همدارکن دوکانداران د دغه ځای اوسېدونکو په دې اړه به پوښتو او د دوی نظرونه به هم راخلو. موږ له یو دوکاندار سره دلته مرکه لرو او د دغه ځای ستونزې به ورڅخه پوښتو. په لومړي سر کې که نوم راته ووایئ. ډېره زیاته مننه. زما نوم زرولي خان ځلاند دی. ډېره مننه ځلاند صاحب. که دا راته ووایئ چې دلته تاسو به د ډېرو پیښو شاهدان اوسېږئ ځکه چې دلته ډېرې پیښې کېږي نو څه غوښتنه لرئ دولت نه او که د ستونزو په اړه لږ ورته ووایئ. د دولت څخه هم غوښتنه دا ده که څه هم بیا دلته مخکې خو د ښاروالۍ له لورې چې د سړکونه پاخه شوي یو ځلې جمپونه درلودل دلته خو بیا هم د دولت له لورې وران شول بیا خلکو څو ځله دلته جمپونه جوړ کړل د دې لپاره چې د موټرو سرعت کم شي. که څه هم په دې سیمه کې موږ دوه ښوونځي لرو یو خصوصي ښوونځی دی او یو دولتي ښوونځی دی چې تقریبا د ټولو زده کوونکو شمېر تر 2000 شاوخوا پورې رسیږي نو په دوی په سړک باندې هاخوا دېخوا تګ او راتګ کوي او داسې په اونۍ کې موږ 2-3 تر 4 پورې پیښې وینو چې د ټکرونه رامنځته کېږي په دې کې مرګ ژوبلې هم شوي دي ویجاړې هم شوي دي. دولت نه مو څه غوښتنه ده؟ له دولتي چارواکو په ځانګړې توګه له ښاروالۍ څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه ځای کې د جمپونه واچوي یا که دوی نشي اچولی دلته د سیمې خلک الحمدلله تیار دي په بیا یې هم اچولی دي د دې مخنیوی دې وکړي چې بیرته یې لرې نه کړي. که څه هم مخکې دوی یادونه مې وکړه چې دلته د دې سیمې ځوانانو دلته یو څو ځلې جمپونه واچولو بیرته یې دولت وران کړي نو له دوی څخه مې غوښتنه دا ده چې که دوی نه اچوي نو د ولس لخوا یا د ځوانانو لخوا جوړېږي د هغه د بیرته نه ورانوي. ډېره زیاته مننه دوستانو له موږ سره اوسئ موږ به د یو څو کسانو نظرونه هم نور هم له ځان سره ولرو. یو ځل بیا ښه راغلاست دوستانو. د 1200 فامیلیو یا ازادۍ مینې د یو بل تن اوسېدونکي سره هم بحث لرو. ګرانه که ښکلی نوم دې راته ووایي. نوم اسماعیل دی. ډېر زیات ښه راغلاست. که دا راته ووایي د دغه ځای د ستونزو په هکله د پیښو په هکله او د دولت نه مو غوښتنې څه دي؟ مننه کوم له تاسو څخه چې موږ ته په دغه خپرونه کې وخت راکړو. په دې ځای پیښې چې دي اکثره وخت واړه ماشومان د دغه پیښو ښکار دي په دغه ځای کې چې دي دغه ته د فامیلیو څلور لارې ویل کېږي. په دې ځای کې به په دې ځای باندې چې کوم ډرایوران دي سرعت ډېر زیات وي نو په دې ځای باندې ډېر مرګوني ټکرونه هم ترسره شوي دي نو د دولت نه مو دغه هیله ده چې په دې ځای باندې باید جمپونه واچول شي او هغه جمپونه د ورانېدو مخه ونیول شي.
ځکه چې که جمپونه واچول شي نو د مرګونو پیښو مخه به هم ونیول شي، یعنې هغه کوم اوسط درجه چې ده هغه به مراټیټه شي. نو له حکومت څخه مو دا هیله ده چې باید دغې پیښې ته جدي پاملرنه وکړي. ډېر زیاته مننه. تاسو ګورئ دوستانو، که یو څو شیان داسې ذکر کړم چې د دغه ځای اهمیت په دې زیات دی چې یو خو د دغه څلور لارې نه اخواته د ترافیکو مدیریت دی، بل د 1200 فامیلۍ په سر باندې یوه تفریحي تپه ده، او همدارنګه د دغه ځای موقعیت ډېر په ښکلي ځای کې دی. همدا لامل دی چې د دغه ځای اوسیدونکي او د دغه ځای له سیمې وراخه نورې سیمې ځوانان او ټول ماشومان دلته راځي د تفریح لپاره. او دلته که تاسو فکر وکړئ دلته 1200 فامیلۍ نو تقریبا 1200 کورنۍ ژوند کوي، او اوس دا شمېر نور هم زیات شوی دی. نو دې دپاره اړینه ده چې باید جمپونه واچولی شي. او دوستانو که موږ ومنو چې کله چې ټکر کېږي ډرایور ګرم وي یا ډرایور دلته مثلا ستونزه په ډرایور کې وي او یا په هغه ماشوم کې یا په هغه سړي کې چې هغه د موټر د ټکر ښکار کېږي په هغه کې وي، خو دا موږ نشو رد کولی چې ډېره ستونزه په دې کې ده چې دغه ځای ترافیک نه لري، او بله ستونزه دا ده چې دلته چک پوینټونه او جمپونه نشته. نو د دوی ټولو خواهش دا و، د ځوانانو او د دغه ځای اوسیدونکو خواهش ټول دا و چې که دولت دومره نشي کولی چې په خپل لګښت باندې موږ ته جمپونه واچوي، هغه جمپونه چې دلته یې موږ اچوو کوم دکاندارانو په مالي لګښت اچول کېږي یا د دغه سیمې د اوسیدونکو په مالي لګښت اچول کېږي، هغه خو باید هېڅکله مرام نه شي. نو هیله ده دوستانو چې په دغه برخې ته دولت زیاته پاملرنه وکړي، ځکه چې خدای نه قرضه د دې باوجود به بیا د دولت او د ملت ترمنځ واټن رامنځته شي.